د نن سه شنبه ورځ لند دقیق او مهم خبرونه. د اسلامي امارت محاکمو تیر یو کال په جریان کې په دریو مرحلو کې په ټولیز ډول 1,04,249 دوسیې حل او فصل کړي دي چې له جملې 10,520 دوسیې د ښځو د حقونو او 4,492 د نشهیي توکو اړوند دي. کندهار کې د 1 پانګوالو د سهامي شرکت له لورې د شاوخوا 50 میلیونه ډالرو په ارزښت د سنو فارما درملو تولیدي کمپنۍ پرانیستل شوه. د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست مولا خیر الله خیرخوا کندهار کې د سنو فارما درملو تولیدي کارخونې پرانیست غونډې ته ویلي چې اقتصادي ازادي د هیواد د پانګوالو مسؤلیت دی. په وینا یې کارخونې او فابریکې جوړول د هیواد اقتصادي حالت نور هم بډای او پر ځان بسیا کولی شي. د عامه روغتیا وزیر ښاغلي ډاکټر قلندر عباد له لورې د ملالۍ زیږنتون د لیپراسکوپي عملیات خونه پرانیستل شوه. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د درېیمې حوزې پولیسو یو تن ماهر غل نیولی. زیاتوي یاد شخص د کابل ښار په ځینو روغتونونو کې له یو شمېر هیوادوالو په فریبکارۍ 2,200 ډالر او 229,000 افغانۍ اخیستې وې چې د امنیتي ځواکونو له پلټنو او هڅو وروسته یاد شخص ونیول شو او پیسې یې خپلو مالکانو ته وسپارل شوې. د اوسپنې پټلۍ ادارې لوی رئیس د ملي تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل اوسمهال له دریو هیوادونو سره په 4 نقطو کې د اوسپنې پټلۍ له لارې انتقالات لرو. پاسپورت ریاست وایي هغه بهرمیشتي هیوادوال چې د پاسپورت موده یې پای ته رسیدلې وي او د بهرنیو هیوادونو داسې اقامه ویزه ولري چې له وخت نه وي تېره شوې له کوم ځنډ او خنډ پرته هر وخت د یاد ریاست له لورې پاسپورت ترلاسه کولی شي. کورنیو چارو وزارت وایي د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیسو 2 تنه د قیمتي ډبرو او تاریخي اثارو د غیر قانوني لیږد په تړاو نیولي او لاسته راغلي اثار او قیمتي ډبرې د یاد ولایت اطلاعات او کلتور ریاست ته سپارلي دي.